دوی خبرې درته کوم عزیزانو، اټل خبرې درته کوم، دا خبرې په یاد لرئ او دا محمد رسول الله کړي دي. امام بخاری په ادب المفرد کې را نقل کړي دي دوی خبرې اټل خبرې درته کوم، هر سړی د ځان سره نوٹ کوي، دا ولې کوي د ځان سره کښېږدئ. اولنۍ خبره دا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی دا غواړي چې زما په عمر کې دی الله پاک درازي راولي، الله زما عمر را دراز کی، زما عمر را زیاد کی، زما عمر را ډیر کی، یو سړی دا غواړي، او یو سړی دا غواړي چې الله پاک زما په رزق کې برکت راولي، زما تنگ دستی لیرې کی، زما فقر لیرې کی، زما غربت لیرې کی. د الله رسول فرمایي دوی اټل خبرې درته کوم، غواړي چې ستا عمر الله دراز کی، غواړي چې څه دا ستا رزق چې دی هغه الله پراخ کی. دوی خبرې د الله رسول ما او تا ته انعامونه یې چې دي، او دا دواړه انعامونه په یوه خبره کې دي، هغه دا دی د خپل بابا او ادي او د قریبانو سره ښه کوه. دا د الله رسول ویلي دا اټل خبره ده عزیزانو، دا یقیني خبره ده، دا د امام ابو حنیفه او د امام مالک خبره نه ده، دا د امام بخاری او د امام مسلم خبره نه ده، دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده. ګورئ که الله پاک ما او تا ته په رزق کې ګر سره تنګي راولي، هم به د بابا او ادې سره احسان کوو. که زما او ستا په عمر کې کمی راځي، هم به د بابا او ادې سره احسان کوو. لیکن دلته الله پاک د بابا او د ادې سره د ښو کولو و ما او تا ته دوه انعامونه راکو، په رزق کې برکت او په ژوند کې درازي. دا اټل خبره ده او دا په یاد لرئ، دا د ځان سره نوٹ کړئ. پسې ګورئ، نن ته مه ګورئ، ماښام ته مه ګورئ، سبا ماښام ته مه ګورئ، را روان بل سبا ماښام ته ګورئ چې الله پاک ستا سره څه کوي. دا یوه خبره شوله. دویمه اټل خبره، یقیني خبره ده، هېڅ یوه ذره په دې کې شک و شبهه شته نه ګنجایش شته، هغه دا خبره ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې یو سړی ګناه وکړي، مثلا بدکاري یې وکړله، شراب یې وڅښو، غلا یې وکړه، سود یې وکړي، دا د دې سزا خو الله پاک پس له مرګه ورکوي، په قبر کې د دې سزا شروع کېږي. لیکن دوی خبرې دا یقیني خبرې دي، د دې دوو خبرو سزا یوه ده، الله پاک ښوولې ده. سزا دا د عزیزانو چې کله یو سړی دغه دوی ګناوې وکړي، یو ظلم، یو د مور و پلار سره ناکي کول، دا دوی ګناوې سړی وکړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي آخرت خو پرېږده، په دنیا کې الله سزا ورکوي، و ظالم ته هم الله په دنیا کې سزا ورکوي. او چې کله یو سړی د خپل مور پلار نافرمانه دی، الله وعده کړې ده، وعده چې آخرت دی، سزا ده، جزا ده، اور دی، جهنم دی، دا خو دی. لیکن دا یوه خبره بل ورسره تړلې ده چې کوم سړی د مور پلار سره ناکي کوي، یا څه کوي، یا ظلم کوي، دا دوی خبرې په دنیا کې الله پاک سزا لازمي ورکوي، پرېږدي یې نه، د آخرت سزا پر خپل ځای باندې پرته ده. دا یقیني خبره ده، دا اټل خبره ده، او د دې په اخوا نور هېڅ خبرې چې دي هغه ځایږي نه. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې تاسو څه کوئ. یو سړی رالی کافر و، پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ما په کفر کې د خپل بابا وادي سره ډېر ښه کړي دي، ما غلامان آزاد کړي دي، ما صدقه کړې ده، ما خیراتونه کړي دي، دې اجرونه الله ما ته راکوي، زه خو مسلمان نه وم. د الله رسول ته وفرمایل، امام بخاری حدیث نقل کړی دی، او بالکل تا ته د دې اجرونه ملاویږي. ول چې راته ملاویږي، ول الله پاک به تا ته ایمان درکړي. تا چې په کفر کې په جاهلیت کې ته مسلمان شوی نه وې، د بابا او دادی سره تا احسان کوی، نو ته غواړې چې ما ته الله بدله راکړې ده که نه؟ او الله پاک به تا ته بدله د ایمان په صورت کې درکړله. یو کافر د خپل مور پلار خدمت وکي، بیا الله پاک د هغه صلت څه ورکوي؟ ایمان ورکوي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دې کامیابی د ابد الاباد لپاره ده.
یو کافر سبحان الله الله اکبر لیکن ما تا پر کومه لار روان یو موږ پر کومه خبره روان یو او عجبه دا ده دا بابا هم څو ورځې ژوندی دی ادي هم څو ورځې ژوندی ده ډېر لوی دروغجن به هغه وي چې هغه وایي که زما پلار ژوندی وای ما به داسې کړې وای که ادې ژوندی وای یا ستا پلار ژوندی و تا هېڅ نه کول ستا ادې ژوندی وه تا هېڅ نه کول چې بابا په زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی په زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی داسې نه یي چې بابا په امتحان کې واچوې داسې نه یي چې بابا و دې خبرې ته وتړې چې یاره زه څه ورته ووایم که یو وښیم بل به خوا بده کړي که بل وښیم بل به خوا بده کړي په امتحان کې مه اچوه ما یو ورځ خپل بابا ته ویل مال بابا په دې زامنو کې څوک ډېر در باندې ګران دی زما دا یقین و چې دی به ما یاد کړي چې یاره ته ډېر راباندې ګران یې ملا یې خورا ډېرې خبرې کوې غټې خبرې کوې بیا ما الحمدلله خدمت هم کړی د بابا هغه راته ویلې ولا مشر ورور دې ډېر راباندې ګران دی زما ډېر خدمت کړی دی ډېر خدمت نو زه پریشانه سوم ما خو دا خیال و چې یاره ما به یاد کړي نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق فرمایي چې ما ځینې اورېدلي دي د چا څه دا پوښتنه مه کوه چې پر کوم ورور ډېر باور لري که تا یو ورور یاد کړي هغه بل ورور به ناراضه سي هغه به پریشانه سي هغه به سلام بند کړي هغه به وایي نو ولې ما ستا سره څه بد کړي و نو دی به دې ویلې چې پر ټولو ورونو باور لرمه پر ټولو ورونو باندې یقین لرمه د دې خبرې څه ضرورت پلانی ورور دی یاد کې پلانی دی نه کې یاد ستا پر پښه درخطلی یم یا تاوان مې در رسولی دی یا نقصان مې در رسولی دی یا و تا ته ما مطلب بد ویلی دی یا تر ده مې کم خدمت کړی دی یا بیا ولې نو ګویا تا دوه ورونه په نفرت کې سره واچول تا دوه ورونه په بدګمانۍ کې سره واچول تا د دوه ورونو په مابینځ کې بدګماني راوستله حضرت عمر فاروق فرمایي ما د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څه زده کړي دي چې د یوه ورور سړی دا پوښتنه نه کوي چې پر کوم ورور ډېر باور لري ډېر یقین لري ډېره بروسه لري پر ټوله یې لرم الحمدلله پر ټوله یې لرم نو د ورورګلتیا هغه ورورګلوي چې د هغه به خرابېږي نه هغه به تباه کېږي نه او درېیمه خبره حضرت عمر فاروق فرمایي و حضرت اشعث بن قیس دی ویلې ما د الله د رسول څه اورېدلي دي چې ته ماخستن پرېوځې بغیر له وترو مه پرېوځه وتر وکړه بیا پرېوځه نو ولې خبره داسې د عزیزانو د الله رسول فرمایي کوم سړی چې په ځان باور لري چې زه تهجد له راپورته کېږم هغه د وتر تهجد پر ټیم کوي ثواب پر هغه ټیم ډېر زیات دی لوړه خبره ده غټه خبره ده او که یو سړی باور نه لري نو هغه د بغیر د وترو نه پرېوځي ولې که ته دا وایې چې زه به راپورته کېږم تهجد لره تهجد به کوم بیا به وتر کوم که نه شوې راپورته بیا خو ستا وتر ولاړو خراب سلو او ډېر واره پېښه شوې ده یو سړی وایي زه به تهجد ته راپورته کېږم هغه نشي راپورته نو ته خامخا چې پرېوځې وتر کوه بیا چې تا وتر وکړو نو ستا غاړې به خلاصېږي زموږ په مذهب کې له واجبو څخه بیا که تهجد ته راپورته شوې خپل نفل کوه خپل نفل وکړه غټه خبره سوه او دا څومره مهمه خبره ده څومره لویه خبره ده الله پاک چې موږ ته رانصیب کړي الله پاک دې موږ ته رانصیب کړي